السلام علیکم ګران دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. زیاتره ملګرو ماته میسج کوئ چې موږ کورسیرا کې څنګه وکولی شو چې خپل سکالرشیپ فعاله کړو. نو د دې لپاره چې ټولو ته مې د دې مشکل د حل لپاره مې یو ویډیو جوړه کړه. نو تاسې دا ویډیو وګورئ، در سره انشاءالله چې مشکل به مو حل شي او په اسانه به وکولی شئ چې خپل سکالرشیپ ترلاسه کړئ. راځو کروم خلاصومه. تر ټولو د مخه باید خپل ایمیل چک کړو چې موږ ته کوم سکالرشیپ د استاد لخوا استول شوی دی، هغه موږ ته د کندهار یونیورسټي لخوا یو انوایټیشن راغلی دی. هغه ایمیل باید موږ پیدا کړو اول سره. ازم چې ایمیل خلاصوم، دلته په خپلو ایمیلونو کې زه ګورم چې ماته هغه انوایټ چې راغلی دی هغه ایمیل به زه اوس راخلاص کړم. دا د کندهار یونیورسټي لخوا ماته ایمیل راغلی دی چې وایي you are invited to learn on Courseara. زه به دا ایمیل راخلاص کړم. کله چې مې دا ایمیل راخلاص کړئ نو دلته به راسمه جوین به پر وومه. کله مې چې جوین پر ووایي نو زه چیرې ځم؟ خپله کورسیرا ته ورداخلیږم. نو دا صفحه به راته راخلاص شي چې دا خپله د کورسیرا صفحه ده. خو دلته ما اکاونټ وختي جوړ کړی دی، دا زما اکاونټ دی، په دې خاطر چې رانغلله. نو کله چې راغله چې دلته دا مو خلاص شو نو بیا به ورسئ خپل ایمیلو ته. کله چې خپل ایمیل جیمیل ته ولاړاستې دلته به وګورئ چې تاسو د خپل ایمیل د کنفرمولو دپاره یو بل ایمیل درته راځي. د کورسیرا خوا تاسو ته یو بل ایمیل راځي چې وایي خپل ایمیل کنفرم که. نو ته به دلته خپل ایمیل به کنفرم کې. کله چې ایمیل دې کنفرم کړې نور ته کولی شي چې په اسانۍ سره کورسیرا ته ورداخل شي او خپل ځان ته ورې اکاونټ جوړ کړي. او دغه ایمیل چې تا استاد استولی د همدې ایمیل له لارې ته باید څه وکړې، خپل ځان و کورسیرا ته کورسیرا کې راجستر کړي او نور ته راجستر هم چې جوین دې پر ووایي نو ته کولی شي چې په اسانه طریقه باندې کورسیرا ته ورداخل شي. کله چې داخل شولاستې نو بیا راځئ خپل په ایمیلو کې استاد چې کله تاسو ته یو بل ایمیل استولی دی چې دغه پر دې ایمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ چې دلته لیکل شوي دی استاد راته استولی دی دا ایمیل او لیکل شوي سکالرشیپ واستول شو. پر دې باندې به کلیک وکړئ. راځئ دلته هغه کورس چې خاص مخصوص دپاره د کمپیوټر ساینس دپاره تعین شوی دی پر هغه باندې به کلیک وکړئ. نور ته مستقیم ځې خپل هماغه کورس ته، هغه کورس چې موږ تاسې باید ووایو او وختي موږ ته سکالرشیپ په شی اخیستل شوی دی هغه به د دې ځای څخه راته شروع کړي. کله چې پر هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو موږ ته د کورسیرا دا صفحه خلاصېږي. دلته دغه 4 کورسونه چې استاد راته رهنمایي کړې ده دغه 4 کورسونه باید موږ تکمیل کړو. نو اول موږ ته د ګوګل کلاود پلیټفارم فنډامنټلز دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دا چې دی کلیک ور باندې وکړئ نو تا ته نور دلته هغه کورس راخلاصېږي. دا معلومات یې ښه په دقیق ډول سره ووایاستې انشاءالله چې مشکل به نه وي. خو تاسې به راسئ دلته به ګو ټو کورس پر دې باندې به کلیک وکړئ. نو هغه کورس ته به موږ ته ځواب چې کوم لینک یې موږ ته راکول شوی دی. نور دا کورس دی دلته ټول هغه شیان دي چې موږ ته یې باید ووایو هفتهوار. پر دې ویک باندې کلیک وکړئ. دلته اوس چې دی ما ته راپورته کړي. اوس ما تقریبا تر ډېره حده زه مخته تللی یم ځکه ما څو ورځې کېږي چې شروع کړی دی، زه مخته کرار روان یم. نو تاسې به هم چې کله مو خپل دا مشکل حل شو نو تاسې په خپل کورس نور ادامه ورته ورکړئ. زه اوس تقریبا دې ځای ته را رسېدلی یم. نو تاسې کولی شئ چې په دغه اسانه طریقه باندې خپل سکالرشیپ ترلاسه کړئ او کورسیرا ته داخل شئ او خپل درس شروع کړئ. ښه وخت درته غواړم. که کوم بل مشکل و تاسې کولی شئ چې بیا هم راته ووایاستې او کولی شم چې کومک درسره وکړم. مننه.